اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت قوت او عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. درس د مسلمانانو او خصوصا جهاد او جهادي حرکتونو په وړاندې داعش ډله د اوسني وخت تر ټولو ستره فتنه ده. دا ډله د دې پر ځای چې په نړۍ کې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره هلې ځلې وکړي، له مسلمانانو او کافرانو تجاوز دفع کړي، پر مسلمانانو رحم او شفقت وکړي، برعکس د مسلمانانو او هغو جهادي حرکتونو په وړاندې خپل توان استعمالوي چې اوږده جهادي سابقه لري. د اسلامي نظام د اقامې لپاره یې په زرګونو شهیدان ورکړي او په دې لاره کې هره ورځ قربانۍ ورکوي. د دې ترڅنګ د داعش فتنهګره ډله د خپل ځان د صفایۍ لپاره پر جهادي حرکتونو تورونه لګوي او د دوی د جهاد په اړه شبهات خپروي. دا چې داعش ولې یوه منحرفه ډله ده، د جهاد په اړه کومې شبهې خپروي او د دې شبهاتو ځوابونه څه دي، دې پوښتنو ته ځوابونه او اړوند مسایل د داعش شبهې او ځوابونه تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د فکري درسونو د لړۍ په 8 او 8 درس کې موندلی شئ. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت قوت. دومره ته وایم چې داعش کلر پیدا شول او د داعش ځینې شبهات او ځوابونه. داعش ظهور چې یو داعشي فکر دی، یو د داعش مسلح ظهور دی. داعشي فکر خارجي فکر ده، د خوارجو فکر. دا خارجي فکر چې ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه شروع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب د سنن او صحاح ټولو دا حدیث نقل کړی دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث ده. هغه یې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه یمن ته ولګلو د دې لپاره چې یې ځینې هغه ټول کې د خراج دا شیونه ټول کې علی رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د سرو زارو یوه داسې خښته غوندې، مطلب داسې سره زار و چې هغې ته د زرګر لوس نه و ورغلی، د ځمکې لاندې ټوټې نه وي هغه و. پیغمبر علیه السلام ته یې دار ولېږله. پیغمبر علیه السلام دغه سره زار د اقرا ابن حابس الحنظلي او عیینه ابن بدر الفزاري، علقمه ابن علاثه او زید الخیر الطائي، دې څلور کسونو په منځ کې دا سره زار تقسیم کړل. دا څلور سره چې دا د قریشو مشرانو دوی منځ کې دا سره زار تقسیم کړل او دا خلک چې دوی نوی اسلام وروړی و. کله چې دا شیون تقسیم کړل نو قریش او انصار ټول غوسه شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته د دومره غټ مالونه ورکوي او موږ پرېږدي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل انما اتالفهم، زه دوی ته دا مال دا شیون په دې خاطر ورکوم چې دوی د اسلام سره مینه پیدا شي، په دې خاطر دوی ته دا هغه ورکوم. زه ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی چې غائر العینین و، ژور سترګې وې، نتلې سترګې، او دا تندی مخ ته وتلی و، ناطئ الجبین، ګڼه ګیری وه او وتلې اننګي و، سر یې کلکړی و. هغه راولوی ته وایي چې یا محمد اتق الله، ای محمد صلی الله علیه وسلم د الله نه وویرېږه. دومره لوی جرأت یې وکړ. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل چې ومن یطع الله اذا عصیته، نو بیا به الله اطاعت څوک کړي چې زه د الله نه فرماني وکړم. یأمنني على اهل الارض ولا تأمنوني، الله خو زه د ټول ځمکې په اهل امین مقرر کړی یم، تاسې مو څنګه امین نه بولئ؟ پیغمبر علیه السلام ډېر خفه شو چې دې
سړي په خبرونه خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه خو جلالی صحابي و هغه ته چې یا رسول الله دا سړی به قتل کوم پیغمبر اسلام ته فرمایي چې نه ما قتلو د دې سړي د نسل نه بداس یو قوم روزي چې يقرؤون القرآن ولا لا يجاوز حناجرهم دوی به قرآن لولي خو د حنجرې نه بلون دي نسی يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه د اسلام نه بداسي وځي لکه غشه چې دی ښکار نه وځي لکه غشه چې ښکار نه وځي داسې به دوی د اسلام نه وځي يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان دوی به اهل اسلام پرېږدي او اهل اوثان به پرېږدي کفارو سره به جنګونه نه کوي خو د مسلمانانو سره به جنګونه ډېر کوي لئن انا ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد کومو د دوی د ظهور وخت پیدا کړو پیغمبر علیه السلام فرمایي زه به دوی داسې ووژنم لکه عادیان یعنی بیخي بنیاد نه مې وبسم داسې به دوی قتل کړم دې حدیث کې یو څو فائدې زه دوست بیانوم د حدیث اوله فائدہ دا ده چې د حدیث نه د خوارجو کمال ګستاخی معلومیږي چې دا ډېر ګستاخ او بې ادبه خلک دي په دوی کې ادب نشته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دومره لویه ګستاخی وکړه چې اتق الله الله د رسول په مقابل کې دومره لویه ګستاخی وکړه دویمه فائدہ د حدیث دا ده چې د خوارجو د ظهور د ارڅرګندېدو علت چې و هغه د مال تمه وه دې ذوالخویسرا التمیمي دې ولته هغه سره زر تقسیمېدل هغه د مال د تمې د وجې نه پیغمبر اسلام ته وفرمایل چې اتق الله نو وروسته هم که خوارج کله څرګندېږي د دوی لوی علت هغه د مال تمه وي دا دویمه فائدہ دی د حدیث دریمه فائدہ دی د حدیث دا چې خوارج په امورو کې د بیړې نه کار وکړي حلم او صبر د دوی په امورو کې نه کوي دغه خارجي چې وو ذوالخویسرا التمیمي دې صبر ونه کړ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل چې د خلکو ته څه ویر کړل په دې کور صبر کړو چې ودرې دې اخر انجام څه وي بیړې وکړه څلورمه فائدہ د حدیث دا چې خوارج د مصالح او مفاسد اصل نه مراعاتوي کله په یو شي کې مصلحت وي د مصلحت په بنیاد یو کور کېږي دوی دا اصل نه مراعاتوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه قریش مشرونو ته د مال ورکولو خو دې کې مصلحت وکړه مصلحت دا و چې دا خلک د قوم مشرون وو نو دې خلکو ته پیغمبر اسلام مال په دې وجه ورکړو چې دا خلک مشرون دي په کلی کې اثر لري قوم کې اثر لري نو دوی چې د اسلام سره مینه پیدا شي دا قوم به هم اسلام ته وروړي او ولته انصار او قریش صحابه کرامو کې دا صحابه کرام کې و چې هغه د لوګي نه په ګډه سي تیږي تړلې وي نو مناسبه خدا چې هغه ته ورکړل شي وکنه خو مصلحت په دې کې و چې نه هغه د پرې خوشي د خلکو ته ورکړل شي چې اسلام ته قوت حاصل شي شپږمه فائدہ د حدیث دا چې خوارج چې دي هغه د دوی بد صفت بدګماني ده ذوالخویسرا التمیمی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بدګماني وکړه او اوس هم دوی ډېر بدګمانه خلک دي بدظنه خلک دي اومه فائدہ د حدیث دا چې دلته د حدیث کې چې یمرقون من الاسلام د اسلام نه وځي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دی چې کچېرته دلته مراد د دین نه اسلام شي یمرقون من الدین کچېرته مراد د دین نه اسلام شي نو دا بیا دلیل دی هغه چا دی پر چې هغه خوارج کفار بولی په امت کې د ځینو علماء رائے ده چې خوارج کافر دي نو هغه د دې دلیل نه استدلال کوي د دې حدیث نه چې یمرقون من الدین د دین نه وځي او کچېرته مراد د دین نه طاعت شي نو بیا کافر نه دي جمهور علما په دې باندې دي چې خوارج کافر نه دي د کفر حکم جمهور علما نه کوي وتمه فائدہ د حدیث دا چې په دې حدیث کې ترغیب د په قتال د خوارج باندې پیغمبر اسلام فرمایي چې کله دوی زمانہ مو پیدا کړ زه به دوی داسې وژنم لکه د عادیونو په څیر
عادیونو په څېر به دوی ووژنم. اوسنۍ فتوا د خوارجو اوسنۍ فتوا هم بارے د خوارجو کې قطاع جهاد د چې دوی سره باید جهاد وشي او دوی باید کافر نه دي، نه د کفر حکم نه کو، خو قتال جهاد وسره فرض ده او د دوی د فتنې نه باید امت موږ ته وژغورو او امت باید د دوی د فتنې نه خلاص کو. وته فائدې شوي. نومه فائده دا ده چې د دې حدیث چې د خوارجو سره د نورو مبتدعو ډلو په خلاف تعامل کیږي. نورو مبتدعو ډلو سره داسې عمل نه کیږي لکه د خوارجو سره چې کیږي. لکه مثلا باغیون دي، بغات، کله چې یو څوک د امام نه بغاوت وکي نو هغوی سره به قتال کو، جنگ به ورسره کو، جهاد کو. کوم وخت پره چې کله دوی په طاعت دی امام کې داخل شي، د دوی زخمی موږ نه وژنو، د دوی اسیر نه وژنو، دوی که موږ نه وتښتېدل شاته نه پسې تښتو، دا د کتاب حکم دی، اسلام حکم دا دی. خو د خوارجو سره دا رقم تعامل نه کېږي. لاقتلنهم قتل عاد، دوی به زه داسې ووژنم لکه عادیون. دوی باید ختم شي، بنیاد ختم شي، د دې مفکورې بنیاد باید ختم شي. لسمه فائده د دې حدیث دا ده چې یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، دوی اهل اسلام پرېږدي، اهل اوثان پرېږدي، بتونو ولا کفار چې دي هغه نه قتلوي، مسلمون قتلوي. ویلې ځکه چې د دې خوارجو عقیده دا ده چې دا څومره مسلمون چې دي د دوی نه پرته دا ټول مرتدین دي او کفر الردت اغلظ من الكفر الاصلي. کفر د ردت چې ده، د مرتد کفر چې ده، هغه د اصلي کافر د کفر نه سخت ده. اول به د مرتد سره جنګ کوي. نو دوی یایي چې دا ټول مسلمان مرتد شوي دي، اول باید د مرتدونو غم وخورو، وروسته بیا امریکایانو سي څو، اسرائیلو سي به څو، اول د مرتدینو غم وکړي. کفر د ردت چې ده دا اغلظ ده د کفر اصلي نه.